زه به ستا د پلار قاتل پیدا کوم. ای خدای دې کوزان که ولې د دې څو پلاران دي چې ته ورته پلاس پیدا کړې. ماشاءالله ماشاءالله ویم خدای راستي زما د جینۍ دیزه خوښه شوه، سمه ښکلې ده. ای میلو دا خوله دې سمه خوځوه، لور مې ده. و د نس بچیه لوز مې ده. بوم ولا تم دغه کوه ها مړه ته دا سکرپ یاد کړه کنه یار چې کله دا جینۍ راشي نو زه به تا ته ووایم ته به بیا کار کوې پوه شوې لږ انتظار وکړه خیر یادونه تا خو سکرپ یاد کړی که نه او که نه ګوره دا هیروین چې کوم نه ده په پوزه مچ هم نه پرېږدي ته به بالکل ځان د هغې مخکې هیرو ښه هیرو نو سرجي دا جینۍ به څه وخت راځي؟ اوهو ته خو بس دا تپوسونه کې اوس به راشي هغه ده راله که نه ډایرکټر صاحب وعلیکم السلام وعلیکم سلام خفه نشئ ډایرکټر صاحب زه لږه لیټ شوم هیڅ خبره نه ده هیروینانې اکثر په سیټ باندې لیټ راځي خبره دې ټیک ده چې لیټ راځي خو وروره زما یو خبره ده وایه که نه موږ به کار هله شروع کوو چې اول به پیسې راکوئ او که نه ډایرکټر صاحب بل ځل دې ډرامه ختمه کړه او بیا رانه وتښتېدې بیا په دوربین کې هم نه ښکاري. نه نه جي زه منمه زه تښتېدلی ومه خو تاسو د څه نه خبر یې خدای شته په کور کې مې ایمرجنسي وه ځکه ډېر تادی کې لاړم هر څه چې اول به پیسې راکې بیا به کار کوو. او که نه ډایرکټر صاحب ته موږ له سینډوانس راکړه بابا مې ټیک وی بیا به کار شروع ښه ایډوانس در به کمه که نه ولې نه ستا د لاسه به څه پکې اوس لږې کمیلې خو زه دا ولې جي په دې څه وکړمه داسې دي په دا نه پیسو خو زما جینۍ تصویر نه ورکوي ته یې شاټ ورکه بابا دا جیب کې واچوه چې دانې مې راکړې دام ډېرې دي نیمې چې څنګه کار ختم کړو هغه ټایم به دې معلوم بیا به راکې ګوړې ولې به نه راکړي بابا ټیک ده کاکا بس چې څنګه ریکارډینګ ختم شي تاله به زه په لاس کې ټولې پیسې درکړم بس ته اوس سیټ ته ودرېږه چې موږ دا کار شروع کړو هلکه میډم له سکرپ راوړه دا ولې سرجي سکرپ دا دی جي دا ستاسو لومړی انټري دلته ده که نه لکه دا زمري به راځې ګورې دا ستا هیرو دی بس ده د به سترګو کې سترګې اچې او ډایلاګ به وې تاسو بېغمه شئ ډایرکټر صاحب کیمرامینه ته ریډي یا دا بوم دا ډنډم ریډي کا ریډي شو داسې کار دی که نه چې دا کیمره دې بل طرف ته راته وکړه تاسو راشئ جي دې خوا راشئ هلکه هیرو اخوا وړه اوس داسې کار دی میډم که نه دا ستا هیرو دی پوه شوې او دا پلیسنګ په ته به راځې دی به تا ته وایي چې یاره زما ستا دونه انتظار وکړه دا وکړه ټیک شو یاد دی که نه بالکل راته لکه تا ته یاد دی بالکل یاد پهی خاموشه شئ ښه داسې تاسو راشئ جي دلته نه را لکه بوتله سم ودرېږه دا به جي اوس دلته نه ورځې دا ګورې ډزم او دلته به دته سترګو کې سترګې اچې او ډایلاګ به ورته وې دا څه چیز دی کاکا؟ خبرې مه کوه شوټینګ دی نه نو زه به داسې یم چې ډزنګ که نه دا خو سکرپ کې نه و جي خو دا خو ګوره زه ډایرکټر یم زه هر څه کولی شم دې خپل انداز کې وکړه یزه ماشاءالله ماشاءالله ویم خدای راستي زما د جینۍ دیزه خوښه شوه سمه ښکلې ده. ای میلو دا خوله دې سمه خوځوه لور مې ده. و د نس بچیه لوز مې ده. ټیک شو ریډي شئ هلکه زه اکشن به ویم د اکشن نه 2 سکنډه پس به تاسو دا ډایلاګ راکوئ ټیک شو ریډي ریډي جي
اکشن دا راته ووایه چې زما پلار چا وژلی دی دا به څه کوم دې بوتز وجدی دا چا وویله که دا چا وویله که دا دې بنده که دا کیمره بنده که دا چا وویله که دا زما په خیال دې کاکا جو مازغه دې خراب دي مړه ما کله ویلي دي بیخ دې وځه ریکارډ یې کړه ونډې غلې ودرېږه ښه وایي که نه غدې ودرېږه که نه ته چپ شه مړه خاموش خفه نه شې جي بس ډایرکټر صاحب داسې کار دی چې ما سره دونه ټایم نشته زر زر د کار ختموه کله پکې یو ځای نه آواز راځي کله پکې د بل ځای نه آواز راځي ما نه نه کېږي داسې دونه ریټیک بس خیر دی جي داسې بس تاسو ماغه ډایلاګ دی ټیک شو او چې څنګه دا ډایلاګ کوي پورې به ورپسې ته وي چې ستا د پلار قاتل به زه پیدا کوم ضرور ما ته زما د پلار قاتل وښایه چې زما د پلار قاتل څوک دی زه به ستا د پلار قاتل پیدا کوم او که ته ماته میلاو نه شوې نو زه به په دې ټول کلي اور ولګوما نو ماچس په وسه نه که نه شوویده که ماچس ورسره نه نو ته یې ورکه که نه خدای شته که ما سزا خو شته ماما که تا سزا یې تی وسکه یا لکه دا کوکې دې ټپه که مولا دې تباه که موږ دې لیوني کو یار چې دا کار وکړو ویم که مشر نه وې که نه نو زه ماغه لیونی ډایرکټر یم چې سړی تمبومه موبایل بند که او خاموش ودرېږه کوز واله مې دی چې بند که دلته چوسینګ کېږي خاموشه یاله څه په لیونوم سر دی یار مړه دا وشي اوچت ونیسه یار خفه نه شې میډم بس پبلک دی که نه دوی به م کنټرول کوو بس ډایلاګ یاد دی که نه جي ډایرکټر صاحب ډایلاګ خو راته یاد دی خو ما سره دونه ټایم نشته ما د خلکو بس ریکارډینګونه چې اخیستي دي 15 منټه کې دننه ډایلاګ یاد دی لکه دا زمري پې ورځه یارېږه ما بس ریډي شي ریډي جی اکشن نن به زما د پلار قاتل ما ته ښې چې زما د پلار قتل چا کړی دی او زه به ستا د پلار قاتل ضرور پیدا کوم او که دا ما پیدا نه کو نو زه به په دې ټول کلي اور ولګوم اوره نو دومره خشاک به د پلازا پیدا کوي شوویده ډایرکټر صاحب ریلیکس تاسو ودرېږئ ده سره زه اوس پوه شم یا لکه ته خلې نشې ودرېدی زما ټول قیمتي وخت یې خراب کو وختي نه لګیایي کله یو څه وی کله بل څه وی ته انسان یې او که زناور یې نو ګوزه که نه دروغ وایي که نه جي ولې دا کلی د ده د پلاس دی چې دی به اوس وسته کوي نه نو تا ته دا کیمرې نه ښکاري کوم مونږ په رښتیا لګیایي خو ډرامه ده که نه فقط زامه ده خاموش ودرېږه که نه مه ما ته څه ته وایم مړه غلې کېنه یار دې کار ته م پرېږده دغه لږې پیسې وي هم ورکړي چې دا کار دې والو یار خاموش ودرېږه د خدای خاطر وکړه ښه وایي که نه بوته ده اوښه تا ته وایي تا ته لاره د ډایرکټر دې خبرې ته غوږ شه دا وي دا لږې پیسې مو ورکړي دي نه جي. لکه د دې څه مطلب و پیسې تاسو ته به پوره در کومه خو دا جاهل انسان نه غلی کېږي لیونی یې کړمه د خدای خاطر زه ورته ویم جاهل یې ته ما ته زما د پلار دی جاهل څنګه ووې ولې دا ستا پله اوري شدوي دا مې لوز ده مړه غلی شه یار اوس به دا کار راته پرېږدي بیا به څه کوو یار دا نه چې خپل کار کوئ راځئ میډم راځئ شوټینګ کوئ راځئ تاسو راځئ نور بس خو خیر. پوهېږي چې شوټینګ کوې خو دا کوکۍ دې بنده که که نه دا راته ستا د دې موس خاونې وي بس میډم تاسو موډ مه خرابوئ پبلک دی نو خلک به م کنټرول کوو کار به کوو بس همغه ډایلاګ دی جي یاد دی لکه تا ته او بالکل یاد بس 2 منټه کې ریډي اکشن نن به زما د پلار قاتل ما ته ښې چې زما د پلار قتل چا کړی دی او ستا د پلار قاتل اوهو هیر شو رانه یار کاکا داس وای کاټه نو دې پټو ته اوس دلته مونږ کټونه زکم ځای نه ځو دا څه کلی دی یو جزا ده یا لکه ته غلی کېږي نه منې کېږي وامه در باندې پوزه یا لکه وام دې ګورې هغه پلاس دې وي کټ او بړستن خاموش یار مړه پرېږده دې کار ته یار دا څه کوې یار
دم بس داس کړ. یاد دی که نه تاسو ته؟ ماته یاد دي یاد دي خدای خله تېر وکړه یار دا فکره ته مه هېروه که نه یار موږ هسې مړه لیوني شو. یاد دی راته سرجي یاد دی. بس ریډي ریډي بوم اوچت کړه لکه کیمرا اکشن. کو تا زما د پلار قاتل پیدا نه کو نو زما د مینې نه لاس ووینځه. او زه به ستا د پلار قاتل. ګټه وایه که نه وایه که نه. ته پرېږده ډایرکټر صاحب ته پرېږده ته ما ته ګوره ښه وایه جینۍ تا زما د پلار قاتل پیدا نه کو نو زما د مینې نه لاس ووینځه. ما ته ووایه که نه نو ما ته ډایرکټر دا چې ده ته چل ښیي ده ته تاسو ډایلاګ وایه خیر دی. تاسو ته به ما ته وایې اوکې اوکې لورې خبرې ته غوږ کېږده ها وایه که تا زما د پلار قاتل پیدا نه کو نو زما د مینې نه لاس ووینځه. واوره زه به ستا د پلار قاتل پیدا کوم. ای خدای دې کوزان کا ولې د دې څو پلازان دي چې ته ورته پلاس پیدا کړې او که د پلاس قاتل ورته پیدا کړې دا وختي په دې خپله خوله ونه وي چې دا زما څکه لوز ده. یا لکه دې جولې ته وره خدای ته وګوره دې نه منې کېږه په چکول دې ما دې داسې پلاس خو به ته د زړه د کاغذ یا لکه خدای دې ورشه وپسې ورشه ویښتې وځه ودرېږه پلاره پلاره چې شو بس دی. دا د پوکڼو ډانګم واړې د خدای خاطرو کې دا څه کوې شوقیان مې راوستې پیسې مې دې اخېستې تباه کېږم پسې ای میډمه کار نه کوم. پسې دونه ټیم پسې دونه ټیم ډایرکټر صاحب اکې مړی وروتره. یا خدای هم ته راټینګې کې دا کزانې وویني دی به ما نه کمزه وویني الله کزانه کمزه وویني راټینګې کې کیمرې یې وړه راټینګې کې